بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خو کتونکو تاسو قربا ګل الرحمن یم په پروګرام تاسو پوښتنې کې ځل بیا تاسو سره کلی یم. نن زموږ سره وخت دی، فرصت دی، خو د دین یو مسله هم موږ نه زده کوو. زموږ په لاس کې موبایل دی، موږ په ډېر زیات وخت خرابوو. د دې وخت تپوس به کېږي، خو آیا موږ کله په خپل ګریوان کې دا سوچ کړی دی چې دا موبایل زه د دې دین دپاره استعمال کړم، په دې باندې د تلاوت وکړم، په دې باندې زه یو میسج وکړم، د چا نه پوښتنه وکړم؟ نو کوشش کوئ، پوښتنې کوئ، او تاسو ته موږ بار بار خپل نمبر ویل دی، په دې باندې زموږ شیخ ته تاسو میسج کوئ. موږ به انشاءالله د قرآن او د حدیثو په رڼا کې تاسو د هغې جوابونه درکوو. نو شیخ صاحب راغلی دی، ما سره ناست دی، د دې دپاره چې کومه پوښتنې تاسو رالیږلي دي د هغې جوابونه تاسو د قرآن او په حدیثو په رڼا کې درکړي. شیخ صاحب سلیم شي په خیر علیکم. جزاک الله خیر. احسن الله علیک. شیخ صاحب نن سبا د خلکو سره ټایم نشته، مصروفیت ډېر زیات دی. یقینا نو الله دې وکړي چې موږ دین طرف ته هم لږه توجه وکړو. د قبر د عذاب نه خو ځینې خلک منکر هم دي، انشاءالله په دې به خبره کوو. خو زمونږ جانباز ورور یو میسج کړی دی چې دی پکې څه وایي. السلام علیکم مولوی صاحب، سلام شه بروباری وقتی ریش به بریز سفر. مولوی صاحب زه خو جانباز خبرې کوم، دوست مسئله ز قصه یا تو سر از اسپرنٹ شو. مولوی صاحب انسان ته د قبر عذاب انسان ته کیم شي نه ډېر لاګي، حکیم گناهی ندی چې قبر عذاب انسان ته بنا لاگی موجده بخارو کردن چې دا کیم گناهی ندی چې انسان ته قبر عذاب بنا لاگی، دکه په قبر شي چې عذاب ورکیږي انسان ته کیم گناهی ندی. جی شیخ صاحب د قبر عذاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، قبر عذاب دا چې دی حق دی. جی قرآن و سنت کې د دې ادله چې دی موجود دي. راځو چې د ورور پوښتنه کړې ده چې یاره په کوم شي باندې د قبر عذاب انسان ته حاصلیږي. ګوره قبر عذاب هر انسان ته تقریبا چې دی هغه حاصلیږي، او د قبر د عذاب نه یعنی تقریبا د چا خلاصې نشته دی. جی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک د قبر د عذاب نه او د ضمې نه د قبر دغه چې په انسان باندې راجوختېږي د دې نه څوک خلاصېدی، نو سعد رضی الله عنه هغه به خلاص شوی. نو مقصد دا دی چې ګوره د انسان خوشبختي هغه دا ده چې رب العالمین ډېر کریم ذات دی. اول خو الله رب العزت د انسان هغه ګناهونه هغه همدغه شانتې په خپل رحم سره بخي. بیا چې که کومه ګناه پاتې وي، الله رب العزت په دنیا کې د مصایبو په شکل کې، د تکالیفو په شکل کې، د پریشانۍ په شکل کې، د مرضونو په شکل کې الله رب العزت د هغې هغه ګناهونه ختموي. سبحان الله. شیخ صاحب چې کله مرضونه راځي یا بیماري راځي، موږ په دې باندې پریشانه کېږو، خفه کېږو پرې چې یاره پته نه لګي الله په کومه ګناه به رانیسي. نبي صلی الله علیه وسلم به دا فرمایل که نه چې کله د بیمار پرسۍ له بتلو دا به یې فرمایل چې لا بأس طهور، پروا مه کوه، انشاءالله دا به ستا د پاکی یو سبب ګرځي. نو دغه مرضونه، دغه تکلیفات، دغه پریشانیان حدیث کې راځي حتی چې د انسان په خپه کې چې غنه ورځي، په دې رب العالمین هغه انسان ګناهونه بخي. نو د انسان ګناهونه رب العالمین په دنیا کې هغه یعنی رحیم ذات یعنی د هغې د صفایۍ الله رب العزت اسباب مهیا کوي. او بیا دا موسمونه موږ ته الله راکوي، د روژې موسم، د جمعې د ورځې موسم، هغه داسې موسمونه، د حج موسم، د عرفات ورځ چې الله انسان د خپل ګناهونو نه چې دی هغه توبه وکړي او صفا شي هغه د لیلة القدر پکې راشي. او دا اودس چې مونږ کوو د دې په ذریعه رب العالمین مونږ زمونږ صفایي کوي، د مانځه په ذریعه باندې زمونږ صفایي کوي. بیا هم که چېرته څه ګناه پاتې شوي او بیا الله رب العزت په قبر کې الله رب العزت څه ناڅه هغې ته تکلیف ورکوي. ټیک شوه. نو انسان چې کومه ګناه کړې وي، نو قبر عذاب دا چې دی د حتی مؤمن ته چې دی حاصلیږي. کافر ته خو اسم دی دی، کافر خو چې کوم وخت کې د ځنکدن حالت په هغې باندې شروع شي، د دقه وخت نه د په هغې باندې عذاب شروع وي حتی بیا په قبر کې. او بیا به چې دی آخرت ته هم چې نقلیږي هم دقه شانتې یو عذاب نه بل عذاب، بل عذاب نه بل عذاب، او وړوکې نه بیا غټ، او غټ نه بیا زیات غټ. الله فرمایي چې ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. نو رو رو به چې دی د عذاب هغې ته زیاتېږي، تر دې پورې به هغې ته به د عذاب زیاتېږي چې انسان کله د قبر نه پاسي، الله رب العزت فرمایي چې دا انسان به په هغه وخت کې وایي چې من بعثنا من مرقدنا هذا. په دې عذاب په دې قبر کې هغې ته عذاب کېدو، خو لیکن قیامت ته هغه عذاب چې وویني نو هغه به دا خیال وکړي چې دا خو زموږ ارامګاه وه،
الله اکبر. هغه دینه دونه غټي دومره غټ چې هغه د دنیا هغه عذاب د قبر هغه عذاب هغه به ورته یعنی هیڅ نه ښکاري. بیا به ورته کم ښکاره شي. الله فرمایي که نه ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. ورو ورو به چې دی د دې عذاب هغه چې دی زیاتېږي. اعاذنا الله من هذا. نو مقصد دا دی چې الله رب العزت په دې تکلیفاتو سره په دنیا کې انسان باندې راځي، هغې نه وروسته په قبر کې په انسان باندې راځي. دا د مؤمن دپاره د صفایي او ذریعه ګرځي چې کله الله ته ورځي هغه انسان چې دی د ګناهونو نه پاک شوی. خو لیکن هغه شی چې کوم شی ذکر دی یعنی د عذاب قبر د زیادت دپاره خصوصي طور باندې په حدیثو کې نبی صلی الله علیه وسلم 2 شیان بیان کړي. باید د دې ګناهونو نه ځان وساتو چې د عذاب قبر انسان ته چې حاصلیږي په دې 2 څیزونو باندې، په دې 2 ګناهونو باندې. لکه نبی صلی الله علیه وسلم هغه واقعه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په یو قبر باندې تېرېدو، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انهما لیعذبان. دا دواړه قبر یعنی دا دواړه کسان چې په دې قبر کې دي دي ته عذاب میلاویږي. وما یعذبان فی کبیر. او داسې یو ګناه نه ده چې هغه ځان ساتل هغه چېرته ګرانه وه، خو لیکن دی چې دی د هغه ګناه نه ځان نه ساتو، حالانکې د هغې نه ځان ساتل دومره ګران خبره نه وه، خو دوی به ترې نه ځان نه ساتلو. نو یو ګناه دا چې هغه یو کس به چې دی د تشو میتازو نه به ځان نه ساتو، څاڅکې به پرې کېده، خطرې به پرې لګېده، پروا یې نه کوله او اهتمام به یې نه کو، احتیاط به یې نه کو. او دا بل کس چې و دی به چې دی چغلخوري کوله. نو دغه څیزونه دي چې په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم د عذاب قبر په یعنی حاصلېدو کې خاص طور باندې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي. او عمومي هم چې دی دا ګناهونه دا سبب ګرځي د عذاب قبر. خو لیکن دا دواړه ګناهونه دا چې دی یو خاص اهمیت لري د عذاب قبر په یعنی په قبر کې د عذاب د جوړېدو دپاره. جی شیخ صاحب ځینې خلک د دې نه منکر هم دي، خو هغه خلک چې په هوا کې والوته لکه په جازونو کې الوځي یا سیلابونو ویوړو قبر ورته نصیب نشي، نو هغو او ګناهګار دي، نو هغو ته به څنګه د قبر عذاب میلاویږي؟ ګوره یو خو قبر عذاب چې دی یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. ټول مفسرین په دې باندې متفق دي دا چې د عذاب قبر په باره کې دی. صحیح ده نبی صلی الله علیه وسلم به هم چې دی د قبر د پاسه ودرېدو دا به ویل چې تاسو د استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل. تاسو د خپل ورور دپاره اوس دعا وکئ، قبر باندې به ولاړو او دا به فرمایل چې دی نو چې دی اوس پوښتنه کیږي. او خپله د دې یعنی تفاسیرو کې د دې وضاحت راغلی دی چې د دې یثبت الله الذین آمنوا دې نه مراد هغه نکیر منکر چې په قبر کې کوم پوښتنه کوي هغه مراد دي. ګوره نبی صلی الله رب العزت فرمایي چې فرمایي رب العالمین چې مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. ډېر خلک وایي یاره قرآن کریم کې د عذاب ذکر نشته دی، عذاب قبر. یعنی دین هم صریح آیت به الله فرمایي د قوم نوح باره کې چې مما خطیئاتهم د دې ګناهونو د وجې نه اغرقوا دی غرق شو، فادخلوا نارا او دی چې دی بیا جهنم ته داخل شو. څوک داخل شو؟ خو دغه چې څوک غرق شوي وو که نه. جی بالکل. ځینې وایي چې یاره صرف روح ته، صرف روح ته نه، دغه هلته قرآن کریم څه فرمایي چې مما خطیئاتهم اغرقوا. دا غرق شوي څوک وو؟ د هغوی جسمونه وو که نه، اجساد وو د هغوی. نو دغه د جسدونه د دوی چې دی غرق شو په اوبو کې، فادخلوا نارا او بیا چې دی جهنم ته داخل شو. دوی چې په کوم ځای کې پراته دي نو دقه د هغوی قبر د هغوی دپاره دا قبر دی، قبر دی او عذاب ورله ورکړی کېږي. عذاب د هغوی ته چې دی ورکولی کېږي. نبي صلی الله علیه وسلم یو زنانه باندې تېرېږي، بخاري کې حدیث دی چې حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ګوره دی په دې باندې نوحه کوي، جاړي، وهي تعذب فی قبرها، او دی چې دی په خپل قبر کې دی ته چې دی عذاب میلاویږي دې زنانه ته. هغه لا ښخه شوې نه وه، نو دغه جسد چې کوم ځای کې پروت دی هماغه د هغې دپاره خبر دی. دا خلک چې دی دی شبهه کوي وایي یاره وسوځولی شو، دا وشو، هغه شو، د مۍ په خېټه کې پروت دی، د زمري په خېټه کې پروت دی، قبر خو ورته میلو نه شو. نو عذاب قبر چې کوم ځای کې د هغې جسد د هغې اجزا پراته دي د هغې دپاره هغه قبر دی. ګوره هغه حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم چې یو صحابي دی، هغه یعنی یوه زنانه په هغې باندې دعوه وکړه، د دروغ دعوه وکړه چې دا زما ځمکه ده، او په هغې باندې چې دی هغې قسم وکړو.
دغه صحابي چې دی هغه بیا دعا وکړه یا الله د دې سترګې ړندې کړه که چېرته دا په ناحقه یې دا ځای ما نه اخیستی وي او د دې قبر چې دی دې ته په دې کور کې قبر جوړ کړه یا رب نو هغه به چې دی الله رب العزت بیا هماغه شانتې د هغې هغه دعا ولګېد هغه په سترګو ړنده شوه حدیث صحیح حدیث دی او بیا په هغه کور کې چې دی یو کوی و په هغه کوی کې هغه پرېوته حدیث کې راځي چې همدغه کوی د هغې دپاره قبر شو نو دغه جسم چې کوم ځای کې پروت دی دا د هغې قبر دی والله رب العزت به چې دی هغې ته سزا به ورکوي دا ضروري نه ده چې مونږ ووایو والله یاره د دې ته خو دا قبر نه دی میلاو شوی که نه نو مقصد دا دی چې د دې اجزا کوم ځای کې پراته دي رب العالمین هغې ته چې دی هغه قادر ذات دی او هغې ته چې دی سزا ورکولی شي جی ډېره مننه شیخ صاحب جانباز به یو بل هم میسج کړی دی دا لږ اورو استنجا باره کې دی السلام علیکم مولوی صاحب شه برابر وعلیکم السلام سلامات توستا بدل کو مولوی صاحب استنجا خو یوزی کا په بیشي یوزی کا په ټولل فی فرض خو اکثره ډیر ټولل فی فر استعمال و دغه اسلام شه سګونه نشتا او بل د ارال منځنه بعد یوزی درایدر شورا سبحان الله دی درایدر شورا الحمدلله او څلور د شورا الله اکبر او یو ور لاس ورا دی دې پای دې مجرد اوشه چې د سامنا صاحب د چارال منځنه کدا پارز المنځنه بعد یک کټول المیز چکا مجھے دغه غاجرو کې مننه وی مننه یعنی دی ورور د اول د استنجا باره کې پوښتنه کړې ټیشو پیپر باندې غالبا نو ګوره په هر هغه شي باندې چې صفایي راځي په هغې باندې سړی استنجا کولی شي نبي صلی الله علیه وسلم چې دی د کاڼي د لوټي ذکر کړی دی او د په اډوکي باندې د استنجا نه مؤمنان چې دی هغه منع کړي یو او د هغې علت یې دا ښودلی دی چې ځکه په اډوکي کې الله رب العزت د جناتو دپاره خوراک ګرځولی غذا یې ګرځولې ده نو مقصد دا دی چې هر هغه شی چې هغه پاکي راولي د لوټي هغه کار ادا کوي نو په هغې باندې انسان چې دی استنجا کولی شي په دې کې څه حرج نشته او خاص کر نن سبا دا ټیشو پیپر دی حتی د لوټي نه چې دی دغه ښه کار کوي نو انسان چې دی په دې باندې استنجا کولی شي او په دې کې هېڅ حرج نشته دی رالو دې خبرې ته دی چې ورور پوښتنه کړې ده چې یاره 3 کرتې مقصد دا دی چې سبحان الله الحمدلله مانځه نه پس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دغه کار 3 کرتې دا سبحان الله 3 کرتې الحمدلله 4 کرتې الله اکبر بیا ورپسې هغه دعا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد على كل شيء قدیر نو حدیث کې راځي چې غفر له یعنی الله رب العزت به د دې هغه ټول ګناهونه وبخي و ان کان مثل زبد البحر اگر که د سمندر د هغه زګ برابر وي یعنی دومره زیات ګناهونه د هغې وي نو رب العالمین به د هغې هغه ګناهونه وبخي یعنی په دې کې ډېر زیات برکات دي او د انسان د مغفرت یو اهمه ذریعه ده جی مننه ډېر زیاته مننه شیخ صاحب لږه مو لنډه غوندې دمه کوو وخت شوی انشاءالله هو کتونکو د دمې وخت شوی دی لنډه غوندې دمه کوو موږ سره اوسئ موږ زر واپس راځو هو کتونکو د دمې نه پس یو ځل بیا تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی یم شیخ صاحب هم دغه جانباز به یو بل میسج کړلی د سملاستو دعا السلام علیکم مولوی صاحب څرنګه شئ برابر مولوی صاحب دا یو سامان در ولا شلو دا ستیرا نامونه بوتلوا خو بیا دې ډیلیټ کړه خاتوش به کا صحیح سوب دا مجھے دې نه جواب روکے صلاة کامیاب کا مشوره دا وګورئ تقریبا مولوی صاحب شپه چې سملې بشتاره تاسه کیما دعا د چې سړای په زون ته راوي و دای سملی پشه لکه سوي بشتاره تاسه په زون باندې یا بسم الله ته راکلا یا لا اله الا الله دې کیما دعا دو کیم قران او حدیث راغلي دي سړای سملی شپه و دای بشتاره تاسه جی شیخ صاحب یعنی د خوب کم اذکار دي یعنی نبی صلی الله علیه وسلم ډیر اذکار وایي یعنی آیات کرسی ویل شو او معوذتین آخرنی 3 کرتې ویل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا چې د پزان باندې دمول نبی صلی الله علیه وسلم چې د ثابت دي ځینې اذکار چې د نور داسې شته دی چې هغه ثابت دي همدغه رنګې مقصد دا دی چې یعنی مانځه کې چې کوم مونږ ذکر وایو 3 کرتې سبحان الله 3 کرتې الحمدلله 3 کرتې الله اکبر
د دې هم چې د یعنی ذکر نبی صلی راغلی. الله علیه وسلم په خاص طور باندې خپل لور ته دا اذکار ښودلي وو. صحیح ده. فاطمه رضی الله عنها ډېر زیات په تکلیف وه، جی جی یعنی د کور کار پې زیات و، حتی چې نبی صلی الله علیه وسلم کور ته راله، عایشه رضی الله عنها فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم موجود نه و، جی نو هغې هغه خپل لاسونه چې د عایشې رضی الله عنها ته وښودل، لاسونه یې تڼاکې شوي وو، الله نو ډېر کار نه د مشقت الله نه. اکبر. دې یو زموږ لپاره پکې یو غټ میسج دی شیخ صاحب، عبرت دی چې د پیغمبر لور د کار په خپله کوي. یقینا. نن سبا زنانه چې کومه دی څه خبرې کوي چې په موږ باندې دا کار نشته، د خاوند خدمت نشته، د سخر خدمت نشته، د پاک نشته، د بچیم نشته. څومره بیا جزع فزع کوي چې الله. راسته نبی صلی الله علیه وسلم به چې دی بعضې وخت کې یعنی د سیلې غوندې خیراتونه دی خوا خوا به کول، خو لیکن خپل هغه لور ته اوس جی وګوره بالکل په کوم هغې به حالت چې کې دی ده. خپل کار خپله کوو. جی نو بیا هغه نبی صلی الله علیه وسلم هغې صلی الله علیه ته دغه اذکار وښوده چې دا تا دپاره هغه راغلی و چې یا رسول الله ما ته خادم راکړه چې الله. زما کار کوي لکه جی د کور هیلپ راسره کار. کوي، مدد کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه به تا ته داسې یو ذکر وښیم چې تا دپاره هغه د خادم نه به چې دی بهتره وي. جی دغه ذکر یې ورته وښود، درې دېرش کرت سبحان الله چې کله ته انسان خوب ته ځي او د کېږي د هغې نه مخکې باید دا اذکار ووایي، درې دېرش کرت سبحان الله، درې دېرش کرت الحمدلله، درې دېرش کرت الله اکبر. نو دا دعا به چې دی بیا علي رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها دا دعا به نه پرېښوده، حتی چې علي رضی الله عنه نه پوښتنه وشوه، هغه علي رضی الله عنه فرمایي چې دغه دعا ما بیا کله نه ده پرېښې، کله چې موږ ته نبي صلی الله علیه وسلم دغه دعا وښوده نو بیا ما کله نه ده پرېښې. نو هغې نه پوښتنه وشوه چې آیا صفین د علي رضی الله عنه دپاره ډېر سخت ورځ وه، جی جنگ چې کوم جنګ صفین چې کوم چې په جنګ صفین په شپه باندې هم تا دا دعا تا نه دا دعا نه ده هېره شوې. هغې ورته وویل چې نه، حتی چې د صفین په جنګ کې د شپې ما دا دعا چې دی کړې ده. نو مقصد دا دی چې دا دعا هم د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده، او یعنی مقصد دا دی چې بسم الله لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء، دا چې سړی دوه درې ځله ووایي حدیث کې راځي چې هیڅ یو زهریله شی هغې ته به چې دی نقصان نه رسوي. نو دغه آسان ذکرونه دي عزتمندو ورونو، خو آخرني صورتونه په ځان باندې چوف کول او بسم الله لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء، دغه دعا په ځان باندې ویل، او اللهم باسمک اموت واحیا، دا هم دعا اللهم باسمک اموت واحیا، دغه دعا ویل دا چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، او نور هم اذکار شته دی، خو لیکن یعنی دا ډېر اسانه دي، هر سړی یعنی حتی که هغه طالب علم دی، حتی که امي سړی دی، آسان ذکرونه آخرني صورتونه سبحان الله والحمدلله الله اکبر دا دی ویل ان شاء الله العزیز. جی مننه شیخ صاحب. شیخ صاحب د استنجا باره کې خبره وشوه، نو ځینې وخت د انسان زړه مطمئن کېږي نه کله چې اوبه استعمال کړي نه نو په لوټو باندې او د سوچ کې بیا د هغې نه هغه کافي نه ګڼي، بیا یې اوبه خامخا استعمالوي، نو آیا دغه کفایت نه کوي دغه لوټي یا ټیشو پیپر؟ ګوره یو خو اکثر خلک دا واقع بیانوي د اهل قبا جی چې هغوی به مخکې استنجا کوله په لوټو، بیا به چې دی اوبه استعمالول او دې کې حدیث وارد دی، خو لیکن حدیث صحیح نه دی، صحیح شوه. خو لیکن مثلا که چېرته چا استنجا وکړه او بیا چې دی اوبه استعمال کړه، مونږ دا نه وایو چې ناجایز عمل یې وکړو، پاکوالی دی انشاءالله العزیز، ښه کار دی، خو لیکن دا ویل چې یاره داسې کول پکار دي او دا ضروري ده، یعنی دا عمل ضروري دی، نو ضروري ورته په دې نه شو ویلی چې یا نبي صلی الله علیه وسلم چې یو ضروري کار چېرته پرېږدي، یا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه چې دی ضروري کار چېرته پرېږدي، او نبی صلی الله علیه وسلم چې موږ یعنی صحابو ته د استنجا طریقه ښودله، هغې ورسره د اوبو ذکر نه دی کړی، صحیح ده. اکثر صحابه هم دغه لوټو سره به چې په تاقو باندې استعمال دغه شی چې دی اکتفا کوي، یو شي باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم اکتفا کړې ده، صحابو اکتفا کړې ده، نو مونږ ولې اکتفا نه کوو؟ صحیح شوه. نو باید چې مونږ یعنی ځان په زوره تکلیف کې وانه شو، تکلف کې وانه شو، شیطان په وسوسو کې ځان را نه ودو، دا اوس ځان شیطان وسوسو ته ورکړو، نو شیطان به چې دی ورو ورو دا وسوسې زیاتوي، دا باندې زیاتوي ورو ورو، حتی به چې تا ذهني طور سره هغه بیا بالکل وتړي، نو بیا به چې دی هغه په تا باندې هر قسم وسوسې ستا په زړه کې اچوي، نو هغه چې دی بیا اچولی شي. صحیح ده. شیخ صاحب یو کس دوه ملګري وو، نو هغه یو پکې داسې په مسلو پوهېده خو عالم نه و،
نو هغه ویل چې وزه کې لکه د کلي علاقو کې خوړونو کې یا خلک استنجا کوي کنه استنجا مو کړه یو دم را پاسېدم هغه ډېر وخت په استنجا ته ناست وم. بیا چې را پاسېدم ما ته ویل چې تا ګوره استنجا وکړه ته یو دم پاسېدې تا له پکار ده چې برابر د اوبو چې شوی وې بیا وپاسېدل. دا دومره غټه ګناه ده لکه د زنانه چې مخواري راشي او دا وینه وبهیږي دا یعنی مطلب استنجا نه وروسته ته به کښېنې تر څو چې وچ شي دا اوبه. یعنی دا ګوره ته دومره تکلف او ځان نه په دین کې احکام جوړول یعنی څومره دین کې ځان نه خبرې کول دا چې د ښه کار نه دی. دا پکې چا وویل چې یاره ته به ځان وشې. نبي صلی الله علیه وسلم خو دا وایي چې ته د استنجا نه وروسته د اودس نه وروسته په ځان باندې څاڅکي کوه. جی بالکل ځان لندوه دې دپاره چې هغه ته په وسوسه کې بیا رانه شي کنه شیطان به تا ته وسوسې اچوي هغه وسوسې نه به ته خلاص شي. دا لا وایي چې یاره ځان به چې دی لوند به نه پرېږدي. ښه یو بل عمل ته څه ګوره زموږ په دې مجتمعاتو کې څومره یعنی مقزز عمل دی یعنی د فطرت نه یعنی نه مني هغه فطرت انسان. جومات کې چې دی د استنجا ځایونه مستقل جوړ شوي جی بالکل په هغې وخت کې د انسان هغه عورت به هلته ښکاري پوه شو جومات کې دننه یعنی څومره فطري طور باندې د انسان په نظر کې دا منظر څومره بد راځي. خو لیکن یعنی دغه عمل زموږ په جوماتونو کې شته دی. خامخا که تاسو دا شی دومره لازمه وایي نو داسې یو محترم غونډه کې ځای جوړ کړئ دروازه پکې ولګوئ بند یې کړئ لکه داسې مستور ځای وي صحیح ده. اما تاسو صرف د استنجا دپاره داسې وړوکی ځای جوړ کړئ بعضې وخت کې د انسان پتون هم پکې ښکاري د پتون نه زیات نور اعضام چې دی بعضې وخت کې د ښکاره کېدو خطره وي. یعنی مقزز عمل دی یعنی فطرت د انسان چې دی نه مني خصوصا که چېرته داسې یو مهذب یعنی مجتمع نه خلک بار ملک نه وغیره که هغه دا وویني ګوره ډېر بد ګڼي اثر پرې راځي په هغوی باندې. نو مسلمان سره حیا لازم ملزوم ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم حتی به چې چېرته بول دپاره به تلو ابعد حدیث کې راځي چې ډېر به لرې لاړو او دی به راشي همدقلته مخې ته به درته کښېني او خوا کې یو 2 فوټه فاصله کې به درته کښېني او استنجا به کوي. عجیب غونډه کې عمل دی. بس ځانه بیا ما هم ملګري ته ویل دا چې داسې مسله داسې ده چې دا اوبه وچې شي نو بیا خو به کار چې موږ هر سړی تولیا ځان څه ګرځوو تولیا به ګرځوو یا به ناست یو هلته موموز وخت به ځي اوده پاتې نه شي. په جمعې کې به بیا مل شیخ صاحب دې سره څه کوي که نه جمعې کې خو سړي ته بیا ډېره مسله وي. دا الله دې خیر کړي بس ځینې وخت کې داسې مسلې زموږ ملګري وکړي خو کتونکو چې هغه انتهایي سړی ډېر غلط طرف ته وړي او د دین نه پې سړی وځي نو کوشش کول پکار دي چې د ځانه مسلې تر څو پورې چې علم نه وي. صحابه کرام صاحب علم و هم خو بیا به چې کوم احتیاط کوه چې یاره فلان کې صحابي ته لاړ شي هغه سره زیات علم دی زمانه نو هر سړی فتوا نشي ورکولی هر سړی مسله نه شي بیانولی په دې کې لږ احتیاط پکار دی. چې شیخ صاحب فیاض بھائی د مردان نه مونږ ته میسج کړلی دا لګورو. السلام علیکم شیخ صاحب زه فیاض خبرې کوم مردان نه. شیخ صاحب چې د دوه یې کوم الوا دي او دی یو بل سره دودوس کې لکه د مور چې دودوس کې نو دا آیا د دې ټولو د ورونو خویندو رشتې نه کېږي که نه د دې نه کېږي؟ شیخ صاحب په دې مسله هم لږ پوه کړئ مهرباني. شیخ صاحب دا مسله ډېره اهمه ده په دې کې زما هم رشته خرابه شوه زموږ رشته دارانو چې کومه زما مشر ورور له پی ورکړي وو هغه هم یو پیر چېرته په خطایه کې که نه نو هغه وویل چېرې بس مشر ورور له مونږ تاسو پی ورکړي دي نو لحاظ ستا رشته زما رشته پکې هم کینسله کړه. سبحان الله. نو مقصد دا دی چې مثلا 5 ورونه دي ټیک شو په دې 5 ورونو کې صرف هغه یو کس چې هغه احمد نومیږي ټیک شو د دې احمد د هغه زنانه چې څه زامن دي یا لوڼې دي د دې احمد دپاره هغه ټول چې دی څه شو د دې ورونه شو د دې خویندې شو ټیک شو او د دې احمد چې هغه کم نور ورونه دي هغې دپاره د هغه زنانه زامن او لوڼې ټول اجنبیان دي. صحیح ده ټیک شو نکاح ورسره کېږي نکاح هم کولی شي یعنی صرف دغه یو احمد په هغې باندې دا ټول چې دی حرام شو. جی بالکل. خو چې کوم د احمد ورونه دي یا خویندې دي هغه چې دی موقع شانتي اجنبي دي دا زیاتې رشي صاحب شاودۍ وڅکلي او رشته به بل حرامې دا خو زیاتې بالکل. خو لیکن دغه یو کس دپاره هغه نور د هغه زنانه ټول چې دی لوڼې او زامن ټول چې دی حرامي. شیخ صاحب ځینې خلک وایي چې کومه د کشرانې په هغو باندې حرامېږي او چې کومه مشرانې په هغو نه دغه مسله ده که مشر دی که کشر دی
مقه یو کس جی جی په هغې باندې دا ټول د هغې ورونه او خویندې جوړېږي جی جی رضاعي جی صحیح ده او باقي د هغه کس په یعنی کوم چې شودس کلی دي جی جی. کوم چې احمد و د هغې چې نور ورونه دي یا خویندې دي هغوی چې دی په دې رضاعت کې یعنی هیڅ قسم ته په هغې باندې اثر نشته دی هغوی چې دی نکاح هر څه کولی شي هغې دپاره دغه زنانه زامن هغوی چې دی اجنبیان دي جی شیخ صاحب دا رضاعت په څو پیره مطلب دی چې رضاعت ثابتېږي په خطایه کې یو پیر نیم لکه تاسو ته ما واقعه بیان کړه کنه چې یو دا پیر نیم اختلافي مسله د خیر دی ته به مونږ نه ورځو یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله هغه یعنی هغه که چېرته یو ځل رضاعت وشي نو هغه په لږ رضاعت او په ډېر باندې هغې تفریقه نه کوي اما چې راجح قول هغه دا دی چې حدیث کې راځي 5 رضاعات چې 15 رضاعت دي 15 ځل به چې کله ماشوم رضاعت وکړي شوده چې دی وسکي نو هغې باندې چې دی حرامېږي صحیح دی 15 ځله 15 ځل صحیح نو مقصد دا دی چې راجح قول پکې دا دی راجح قول پکې دا دی شیخ صاحب په یو ګوټ نیم باندې یو ګوټ نیم ماشوم وکړو او یا مطلب دا چې هغه مخ واړه یا یې طبیعت برابر نه یا مور یې سکار هغه زنانه سکار پسې پاڅېده یا څه پکې مسله راغله نو په دې باندې هم رضاعت واجبېږي نه ما درته وویل چې حدیث کې راځي 5 رضاعات 15 رضاعات 15 رضاعات رضاعت چې ښه ځان موړ کړي رضاعت هغه دی چې په هغې باندې هغه ماشوم نشو ناما کوي جی صحیح شو یعنی یو ځل رضاعت دا چې د اعتبار نه لري صحیح ده ټیک شو 15 رضاعت حدیث کې راغلي دي او 15 رضاعت او مطلب دا چې اوس مثلا 15 رضاعت څنګه مثلا هغه ماشوم چې دی د هغه زنانه هغه یعنی سینه هغه په خوله کې واخلي او بیا یې په خپل مرضی موړ شو پرېږدي یو پرېږدي جی 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 بیا چې دی همدغه شانتې 15 ځله هغه پوره کړي داسې نه چې یو ځل باندې صحیح ده ډېره مننه شیخ صاحب الله دې ستاسو ژوند کې برکت واچوي زموږ د پروګرام محصر ته رسېدلی دی مننه ډېره ډېره خو کتونکو دا شیخ صاحب چې موږ ته مسلې بیان کړې او کوم اشکالات چې وو زموږ ذهن کې هغه ختم کړو او ستاسو د میسجونو جوابونه د قرآن د حدیثو په رڼا کې ورکړو زه به دا ویم شیخ صاحب په شروع کې دا خبره وکړه چې موږ ځان نه ساتو د امتیازو د دارو نه نو دا ډېر موږ اکثر ګورو په دې اډو کې چې څوک کارونه کوي نو هغو راشي او همدغسې امتیاز یې وکړي او مخامخ دیوال یې هغې نه ورته داري کېږي بېس احتیاط نه کوي نو دا ګوره د عذاب قبر سبب سازېږي یعنې په دې وجه د دې نه ځان بچ کول دا ډېر اسان دي سړی دی فلش ته لاړ شي کوم ځای کې چې اوبه هغه ځای کې دي او دسمات یې وکړي که نه داسې ځای کې یو دسمات یې پکار دی چې ته پوهېږي چې ما ته د هغې داري رانشي ما ته داري ونشي او یا داسې یو دومره ګنده ځای چې هغې مخکې خلکو امتیازي کړي نو د دې نه هم ځان بچ کولو پکار یې موږ اکثر راشو په هغې کې کښېنو امتیاز شروع کړو نو کوشش کوئ چې د دې نه ځان ساتئ د الله فضل